د لغمان ولایت مرستیال والي په دې ولایت کې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه وکړه چې د پانګونې په برخه کې ورته ګڼ سهولیتونه برابر شوي او هیله ده نوره پانګه اچونه هم ترسره کړي. د ولایت مقام د مطبوعاتي څانګې د خبرپاڼې له مخې نوموړي دغه څرګندونې نن د دوشنبې په ورځ د سنبلې په 11 نیټه له غرمې وړاندې په دې ولایت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګه اچونې خونې د مدیره هیئت د ټاکنو په اړه په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په دې راټولېدنه کې د لغمان ولایت مرستیال والي الها شهزاده مظلومیار سربیره، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي، په ولسي جرګه کې د کابل استازي میر افغان صافي، یو شمېر نورو مسؤلینو او لسګونه سوداګرو ګډون کړی و. د لغمان ولایت مرستیال والي الها شهزاده مظلومیار په خپلو خبرو کې د دې ولایت د سوداګرو له لوري دغه ستر کار چې په درشل کې به دوی خپل مدیره هیئت لپاره کسان ګماري د خوښۍ وړ او ابتکار وباله. نوموړي لغمان ولایت د پانګه اچونې په برخه کې د زون په کچه په هرالخیز ډول مساعد وباله او له سوداګرو څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته هر ډول اسانتیاوې برابرې دي، نو لازمه ده چې دلته سرمایه گذاري وکړي. ښاغلي مظلومیار زیاته کړه موږ په لغمان کې د خفیفه او ثقیله صنایعو دوه ستر پارکونه لرو چې د خفیفه صنایعو پارک په مرکز مهترلام او د ثقیله صنایعو پارک د کابل جلال آباد په لویه لاره د خیروخیلو په سیمه کې موقعیت لري چې تخنیکی او اداري کارونه هم تر یوې اندازې مخته تللي دي او هیله لرو چې ژر تر ژره کارونه تمام او افتتاح وشي. هغه وویل د صنایعو د دغو پارکونو سربیره په نورو برخو کې هم پانګوالو ته د پانګه اچونې اړوند ځمکې، امنیت، برېښنا او په نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې دي. مرستیال والي همدارنګه په دې ناسته کې د لغمان ولایت له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه وکړه چې په ډېر شفاف ډول د خپل مدیره هیئت لپاره په منظم ډول ټاکنې ترسره او د دې ولایت نوم لا لوړ وساتي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي له ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې په ډېره لوړه کچه په دې ولایت کې سوداګرو ته سهولتونه برابر کړي او هیڅ راز تشویش نشته دی. هغه د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ هغه هڅې چې د انکشاف د خصوصي سکتور سره د ګډو هڅو او پرمختګ په برخه کې ترسره کړي او کوي نوښتیزې وبللې او د دې ولایت راتلونکی خورا ښه یاد کړ. الکوزي دغه راز لغمان کې د پراخو اوبو، زراعت، قانونو او نورې برخې هغه څه یاد کړي چې سوداګر کولی شي خپله پانګه اچونه پکې ترسره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي زیاتوي هڅې پیل کړي چې په لغمان ولایت کې د ولایتي ادارې په بشپړه همکارۍ سره د دې ولایت د سوداګرۍ خونې لپاره نوی دفتر جوړ کړي. په ورته مهال په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د صرافانو د اتحادیې مسؤل میر افغان صافي هم خبرې وکړې او له خپل لوري د لغمان ولایت د سوداګرۍ د خونې مدیره هیئت له ټولو غړو سره د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ. هغه همدارنګه د خونې لپاره د دفتر جوړېدو په برخه کې د نغدي مرستې د ورکړې ژمنه هم سوداګرو سره وکړه. د نن ورځې د ټاکنو په درشل کې 15 تنه سوداګر د لغمان ولایت د خونې لپاره کاندیدان وو چې له ډلې یوازې 14 تنه بریالي شول او دوی ته شاوخوا 1500 تنو سوداګرو رایه ورکړه چې ډېری رایه پکې عباسین صافي ترلاسه کړې. په دې راټولېدنه کې د ولایتي ادارې له لوري له مرکزه راغلو میلمنو ته د اعزاز لونګۍ او د لغمان ولایت ساخت قالینې هم ورکړل شوې.